دغه هوکړه لیک د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د نخبگان د لوړو زده کړو مؤسسې ترمنځ د همکاریو د دوام او ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو د برابرولو په موخه لاسلیک شو. د یاد ریاست د اطلاعاتو آمر د ځوانانو په ملاتړ ټینګار وکړ او د دغه قشر د تشویق او پیاوړتیا لپاره یې د دغه تحصیلي مؤسسې د اقدام هرکلی وکړ. جوانانی که از طرف اداره اطلاعات فرهنگ بلخ به اداره پانتون معرفی میشه بر یک دوره تحصیلی که 4 ساله اینا به طور رایگان میپذیرند که این یک گام خیلی مثبت در مورد ارتقای ظرفیت جوانان به خاطر اشتغال زایی یا آماده ساختن به کار و فعالیت در آینده برایشان خیلی مفید است. له بلې خوا د نخبگان تحصیلي مؤسسې مسئولین وایي چې د دغه هوکړه لیک له مخې به هغه کسان چې د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا دې مؤسسې ته ورپېژندل کیږي کولی شي په دغه مرکز کې د لیسانس په کچه په وړیا توګه زده کړې ترسره کړي. امروز ما با ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ یک تفاهمنامه همکاری مشترک در راستای علمی فرهنگی به امضا رساندیم و بر اساس این تفاهمنامه همکاری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی نخبگان با ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در عرصه های مختلف علمی فرهنگی صورت خواهد گرفت. د یادولو وړ ده چې د راتلونکي کال لپاره د نخبگان تحصیلي مؤسسې د بلخ ولایت د اماراتي ادارو سره د 400 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې د دغه هوکړه لیک له مخې به هغه ځوانان چې غواړي زده کړې وکړي او د زده کړو وس نه لري او هغه مجاهدین چې په ټاکلو شرایطو برابر وي یا د مؤسسې ته پیژندل کیږي او په وړیا ډول به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.